سلامونه مو د روژې په 14 مازدیګر د خوست د سپیرې ولسوالۍ د غورمې څخه ومنئ. ډېر مینه ناک دی د وطن مینه په زړه کې دومره ښکلي ځوانون دي غورمې یا ډاکې تخلص خوږمان آفرین تو چې ټول ساعت دلاته تیراوه یار وا هر وخت لاته و کرکټ لوبې سپورټ د پوره کرکټ وهو خو دا تکسي چې دا کټرم چې وکسې د زړه زیر یې بیخي زیات دی زنګ ولایلو تارند ولزیړ دای شنانا باید مکتب جوړ شي کلینیک جوړ شي سراک جوړ شي سراک سپوی افغانانو گذر مکړه لیونیا اوس دې ورغلی خلاصېدی نشي پنجابیا اوس دې ورغلی ځوانان دلته خلک په ډېر په چشو مصروف دي. والا مخکې خو دا لرګي کاروبار دی مطلب یې څوک تو به یې که نشته لرګي کاروبار موږ بېخي زیات مسلین لرو دی پوهنځی کې انجینري پوهنځی کې نورو برخو کې هم شته ما ته دې پرېښول چې ډلۍ ډلۍ غمونه آفرین میان شوی که نه پټ ډېره وایه میان یې نه چې رښتیا وایه که هر څومره بېروبار هم وي خو د دغه ځای دغه اوسېدونکي ډېر په خبره پوه دي ډېر په مینه پوه دي یمي خلک ډېر مینه نوکه دي بیخي داسې بده خبره چاته څوک نه پوه شوه که نه چې څوک بده خبره سره وکړي مینا یوال سړی بادشاه کې وای د ملنګۍ برخې بیا ورستې ورکوي ډېر علي د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د روژې په 14 مازدیګر د خوست د سپیرې ولسوالۍ د غورمې څخه ومنئ او دا شیبه موږ را رسېدلي یو تر څو ستاسو لپاره یوه ډېره په زړه پورې برنامه چمتو کړو دا د سپیرې ولسوالۍ مربوط ساحه ده که نه غلط شوی خو نه یم نه چې رښتیا ووایې دا زوی په زوی دا خبره د تکرار چې کړه صحیح دغه د سپیرې ولسوالۍ غورمې زادران میشتې ساحه ده که نه دغه بلکل په زون غورمه ولسوالي دو دا میناناک خلک چې څه دي دا د غورمې دي په دا تمام تنګي کې میناناک خلک د غورمه خلک بلکل مینانوک دي زه سایزاد شاه عابد صاحب راغلی تر څو ستاسو لپاره دلته یوه په زړه پورې خپرونه چمتو کړو او که تاسې هم غواړئ ستاسو سیمو ستاسو سوو کې خپرونې جوړې شي کمنټونه هم راته کولی شئ او د واتساپ له لارې هم تماس را سره نیولی شئ. عابد صاحب سلام دې ورسېږي. سلامونه سجاده ډېره مننه خوشحاله اوسېږي زموږ په خپل وار درنو لیدونکو ته هغه څوک چې زموږ د خپرونه د پروګرام ګوري اوري هغې ته ډېر ډېر سلامونه. رښتیا هم چې نن غورمې ته راغلی یو د سپیرې ولسوالۍ مربوط او دا رښتیا تنګی دی د تنګي سر دی که نه د تنګي سر دی او ډېر مینهناک خلک دي ماشاءالله چې تاسو ګورئ دومره بېروبار دی په غرونو کې ناستې پاس داسې ده دوستانو زموږ برنامې به تاسې ډېرې لیدلې وي خو نن برنامه دومره د خوند او رنګ نه ډکه ده چې یو خو دغه ځوانان مشران دلته داسې مینهناک دي میلمه پاله دي او بل داسې ده چې موږ ته خپرونې ته وخت راکړو که نه عابد صاحب چې یعنې هر ځای کې ته جوړوې هر ځای ته تو سیڅی په دا ساحه کې که غره ته جګېږئ که د دکانو په سرو کې نه یا اول ته خپرونه جوړوئ خو دا چې ویني نه دغه ځای کې داسې کو ایونې مشر سره یو څه خبرې کو لاندې لاندې عابد صاحب که دې خوښه وي څه رې ښیې بیخي الحمدلله تو خو ریزې نه بیخي خبره وي روغتېدو لکه لاس سخترونه چې سره یې وځېدی والله دا خلک داسې دي چې مینهناک خلک دي بیا
چې کومې ډرامې دلته جوړېږي بیخي د خوست په ساحه کې د غورمې په اډه کې د سپیرې ولسوالۍ د غورمې په اډه کې د کومې هغه مهمه مسلې چې جوړېږي او ډرامې جوړېږي دا دلته راځي. یعنی لانډه خبره ده چې دلته ساعت تېرېږي، دلته خلک کار ټولېږي. د اوس دا کسون دي دا به د څومره قومونو خلک وي؟ بیخي د بډر نه نیول یې د ستخیل نه نیول یې د شخامیر نه نیول یې کیز د شامل یې پړنه او دا خال دلته په دا غورمې په خوله کې ګډون. تاسو ډرامې یاد کړلې، ته خپله مماثلې که څنګه د ډرامې والله یاد دا زه خو خپله داسې د وطن په صفت چې شاعره یم، زه خپله ډېروره یم. ډېرور یم او بیخي بیخي مشر یم. د دغه ځوانونه شورا چې څه هغه تو مشري موی دغه سړي په غوړه وخوسته. دا خو لکه چې خبرې نشي کړای. دا داسې دی په خپله خو دا تکسیر چې دی کټرم چې وکسې د زړه زیر یې بیخي زیات د زړه زیر یې زیاته بیخي د چا هغه تسلیمي نه ماني چا تسلیمېږي نه. اوس ډرامه جوړوي که ډرامه جوړوي که شعر جوړوي چې والله خو شیرینه چې وی غوړی هر شی مې په زړه کې وطني شعر به وایي وورو بېڅ وطني شعر د وورو ځکه وضعیت هم داسې دی چې وطني شیانو ته ضرورت ده. و ډېر مینه ناک دی د وطن مینه په زړه کې دومره ښکلي ځوانون دي غورمې یا ډاکې وای دومره ښکلي ځوانون شته غورمې یا ډاکې و ډېر مینه ناک دی د وطن مینه په زړه کې دومره ښکلي ځوانون شته غورمې یا ډاکې وای دومره ښکلي ځوانون شته غورمې یا ډاکې. چک والا یا برسه و په مومنات ما کوئ خلکه دومره ښکلي شته غورمې یا ډاکې و په مومنات ما کوئ خلکه دومره ښکلي ځوانون شته غورمې یا ډاکې وګاته توس نشر کوي کیس په وزره کې دومره ښکلي خلک شته غورمې یا ډاکې لیواله بېڅ صاحب پام دې لا دی ناک دی د وطن مینه په زړه کې دومره ښکلي ځوانون شته غورمې یا ډاکې وای دومره ښکلي ځوانون شته غورمې یا ډاکې ولې راته کړه د ژړۍ ورکې شوې په خوله کې دومره ښکلي ځوانون شته غورمې یا ډاکې. دوستانو ټول چک چک ورته وکړئ. ډېر زبردست خبره دا ده دوستانو. دا طبیعتي زدران دی. ما یې لږ لږ عکسونه لیدلي دي، نه پوهېږم که چېرته مو لیدلی ده که نه په لاتو نو. نه اوس طبیعتي ته څه نومېږې؟ زه ګل صاحب دایمونو به ته نه وخوړې زه داسې مو چېرته مسله روغله تنیوال پارک کې خو هغه نه بیانوم خپل به نومونه موږ که تخلص بل وي ته هم په تنګیوال خبر یې کېدای شي ته بدل کړی وې ښه ده ته یې خیر دی مو تخلص مو تخلص ګل صاحب وطن فعال ده. ارڅتونه دا پښتنه کم دغه ځای کې څومره دي کانونه دي، څومره کاروبارونه دي، څه شي کاروبارونه دي؟ والله په دغه ځای کې هر څه شي خوریم نشته، ډېر دوکانونه دي. شل پنځوس خالي ټوپرای دي یا اتیا خالي دوکانونه دي. یه دلته مستریخانه دی، پمپینه دی، هر څه لري دا پیرایې د ژاندر ملي هم کې شته. ډېره غوټه ستره اډرک دو هر څه شی په دغه ځای کې په درجه کې پکوړې چپس هر څه پخېږي که یعنې د تو په دغه اشاره کې بېل صاحب مکمل هر څه شی کیسې شوه خپله لکه چې لږ لږ وګیا زمو ته یې به څه وي بېوزې به که مونږ یې خوش ته ورسوو نه بېوزې بېږي انشاءالله درته وایي چې ته خپل پوه شه زه خپل نه بغامه شاوله نه څه شریکه لیدونکو ته د ښکلی زمزمه وکړه بېل صاحب دنه باد شوي بالکل چی چی شوي دي سره مو سره خو داسې په مخ شوي نه خو خیر څه چې زده بیا به ووایي Nasi wala na balu buya ya gaya kham terapi ka salah chala cha batai chida ada bambu sar wala ye zang ge wala lo tarand velziel daishanana bagwat mal tir din melid wala lo
دا رنگ د ویل زیر د جانان یار چې باسه کې څنګه خلک به خندونه مړه کوي وګه دا غور می تل کې چې مخ کې څوک نه دی روغلې رسانه یوسف یسر ولا اول ورده کنه خداس اول ولا یو څه چې وی وده ای مخ هغه دی دا چاپ دیدان تغلای پغلا روشا ټیکټر خونه یې چټونګو غروب د سینا دا ټپې دی یلا ولا منور صاحب الا په خیر ورسې ده ته لګې غزنا روغله خیر ته څه جلا په خیر بیا تینا خدي وخت ساته کړه لسانو دا د سپیرې ولسوالۍ اړوند غور مې سیمه د مخ پروانې مخکې هم یادونه وکړه د څومره کلونه مونږ تېر شوي یو تقریبا په لاس 12 کال سره تېر شوی ولسوالۍ نه بار او بله خبره دا چې بزور نه دی زه پر څو کیلومتره لیار 15 کیلومتره 15 کیلومتره یعنی 2 ساعته مزال یه 2 ساعته مزال خو خدای دې توسته داسه اجرینه درګي داسه لکه رژیم چې 15 ورانی وری با سلام مبارک لینا بیا ارڅو ان شاء الله بیا بارڅو یار د خلک ولا توسته کې منټینه خلاص روشه څه نرته سجاده لګ نوبت د طبيعتي تور کې چې شي وي تا شریکه یا چې د کبرجانو خلک زور دای زما بڼو کې وکه ډاند ویلوړ دي یا چې کله بوم کله بنوم د مو یاري پړانګ ماش پیریا ما ابه ته یو چي وسره وایا داسې یو ترنم چې و مو دا سره مو شاعر نه بچا ویا یا ترنم کله غس په وسه نبی سوا سره بارګه هو په افغانانو گذر مکړه لیوانیا اوس دی وارغلا اخلاص دای نشه پنجابیا اوس دی وارغلا اخلاص دای نشه پنجابیا په افغانانو گذر مکړه لیوانیا اوس دی وارغلا اخلاص دای نشه پنجابیا اوس دی وارغلا اخلاص دای نشه پنجابیا و دومره د نه پرېږدم پیسه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه و دومره د نه پرېږدم پیسه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه وخت بله جنډه به په یټک ورپومه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه په افغانانو ګذر مه کړه لیونیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه وې دغه خطا گذر به نه کړې اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه و دغه خطا گذر به نه کړې اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه دا افغانان دی پرېږد نږدې لیوانیه اوس دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه دې ورغلی خلاصېدی نشې پنجابیه ډېر زبردست داسې به وکړو یو بل طرف ته به لږ لوټ شو دا لیدونکي به یایي وای خبره کوم داسې به وکړې چې میږ دې دغه اډۍ یو بل څوک شته عرفات خان یې بلي یو سره هغه یې نه پرې څه خبره به داسې به ویر شو داسې به څه خبره به وکړو هغه یې عرفات خان سره عرفات خانه دوستانو روان یو بیروبار ګڼو ګڼه د خلکو مینه
دې ته وایي چې د خلکو مینه که نه دا د غور مې د زادرانو مینه ده که نه که خیر و دغه د انشاءالله دغه نه دې خدای مینه ته ډېره کو ډېر خوښ شوم والا دومره خوند یې وکړو چې بلکل مې زړه نه شي نه چې خیر وي انشاءالله دا خو هېڅکله بیا وخت کې روسته بیا به ووایې چې مقصد د خبر دا خو حساب را اوس چېرې څو خو موټر نه به یې چې څنګ ته کېږو یې میټر نه څنګه غوسنو خلک اشته که نه نشته یوم نشته غوسانو خال دا ورته ایدالونده دي چې شي یه تر دا تر غوټي ایدالونده دي رژه داس کړي دي چې نه تیګه خلاص واشي نو چاته جاړه کړي گارد ما کوي دا وکسه دوستانو داغه طرف ته کسونو زی دا مکمله که خیر د لاوی دا غاټ خال دا دا هیڅ کام دا نن خو مکتبونه شته که نه مکتب شته دوا کلینیک شته میګ خپل کلینیک نشته د کوم خو بل کلینیک ته انتقال کړه یعنی باید مکتب جوړ شي کلینیک جوړ شي سراک ته جوړ شي سراک ډېر مهم ده چې دا سراک ته جوړ شي می کلینیک نه لري د یو څه قسم ده په خدای وی چې نه لري او مکتب یو لري خو دومره کوم ته تکیان کې ولو شپلا سا ولا سا واست کون کې دي در لاس او توزو غلري او استادون لري والله بلا او په چې زه خپل ورکایم به پای به تنخه وې شتو نه غوړي موږ مجاهدین خو دلته دي بیا خپل اکسات اون سي درغه ونی او چې شه د وښه نه را دی کې ولسوالۍ ته توسه په نظر لکه چې د وښه توستا می خو ولا اون د چډره پته ولسوالۍ د سړک ولا ډیر ضرورت دی صحیح دی پیر ولسوالۍ ته و کلینیک نشته مکتبینه هیڅ نشته دزګه د هر شي ضرورت میګلري صحیح بل کاس مچ و خیالات سنو میدو رفات خان چیرته ورفات خان چیرته دا اده ونه خیالو هغه وشو زبداسي وګم ولته داره نه د دکونه ته بیري وخو د دکونه کې چې شي دي دلته میګو بچا نه ما خپکوای ما وړکی ما شومان ما غوډار نه وي ته لسونه د اترونده دي نه زوک زرا وساکو سوالات دي لسانو داګه داسې یو خپل ځای دی راځي چې د دکان مو ګورو بس دا ځوانان دومره د مینې نه ډک دی چې بالکل انسان سړی نه پکې ورکه شي چې څه وایي نامینه مخابره ټوله مینه دو ټوله مینه ده خدای دې ذات ورکو ښه ځوانون دي خدای دې رغ لري موږ ته د خدای عمرې ناروغ امین دا دې کونه چا ده دا دې کونو خدا کې خو پار ساچا والا ده بس هغه سي دې نه بو نه ما هیڅ غوښ نشته چې شي کې دي نه دا هو د کون نه دا هو اجرا دو دا د کون دا نه دنه دکان ده وس صبرې ده خو نه بټونو خو کو کوم دا ته خو مونږ نه شوته رواني څنګه مې دی سلام دې ورسېږي تاسو ټولو تار نه ير شول یو دوه امر نه غلط کړی دی وسړی نن په مینه کې السلام علیکم جوړ په خیر سات خراب دوستانو خبره دا چې دکان ته راننه او ته دا دکان بیا داسې د دي هغه په ځای دی کنه خړ په ځای دا کده چیرې دا یې دا خړ په ځای خپل منظره لري او دا خو به خله یو خپل سکرین چې ته چالان وي یو فلم کې کاسه صحیح خبره او سره د سعودو د کېږي دلته خاطر الحمدلله دا څه گزاره کیږي سعودو کوم ځای نه رې دی کې کنه ته د غزنی نه خو د خوست نه د دغه منطقه نه غزنی ته لار نږدې تو کسره دی غزنی نه دیار غزنی چیرې غزنی نه تور چای دغه خوګه ماندات مامیز داشینه خو او د غور مچ د اوس مونږ یو دغه اړه دا نور بل ولایت ته نږدې شوی د پکتیکا ته کوم ځای ته نږدې دو ورګین ته ورګون سره لګېدلې دو که داسې لګېدلې نه دو ولسوال مو پارک ملت مزار شته رس کم تقریبا یغه ولسوالۍ سره یغه صحیح یعنی کاروبار د خدای رازوي خدای الحمدلله کاروبار د خوي دوی بنور عادت کو چې نورم خشي خدای د پدره کامره کا چې کاروبار د خلکو یې چې بالکل دی و د ګونن ولا بل چې غار بازور جوړ شي خو نر څو کی تر نه نوم دې چایو نوم رحمان ولی بس لوړ دي نه داس کارور دوستانو داسې به آرام نور مخکې لاړ شو مننه خیر اوسئ نن مو رژمو ته لکه چې ګل سعید سره ده انشاءالله الله ته بووي چې دې په خدي خو اسرا ابصم دوستانو په غورمه کې زموږ خپرونه ډېره په زړه پورې روانه ده ډېره له خوند نه د رنګ نه ډکه خپرونه ده دلته به دې داسې احساس ونه کې لکه رضا چې وي
کنه دا یې دغه څه تو بالکل هېڅ حق نه لرې چې ته رضاعت نیولې یا نه ده نیولې ته خپل ژوند نه څه هغه لرې مقصد د خبرې څه ضرورت لرې په خپل ژوند کې رضاعت نیولې یا نه ده نیولې نه رژام نیولی دو هو څومره رضا دو بلا سما هو ته سره یې ښه یم روغ جوړې ته تلې تلې د دومره کسونو کې د دایر دا ونیو مې څنګه ملګری دی که نه مقصد د خبره نوم دې چای دا ها نوم نوم یې ریګوال رضا خاطرې کې دولته انشالله تخلص یې چای دا تخلص خوږمان خوږمانو آفرین اشنا زموږ نه دومره تخلص به یادونه اول تخلص دی دا ښکلی تخلص اول دی چې خوږمان به وي نو ښکلی والا ښکلی تخلص دی بس ښې شېبې مخکې څو دوستانو وایي چې آرام آرام موټر دا عبدالله راکوي نه رانسته نشته کې مې دا موټر چیرې سي دا خو دغه کلی ته ده نږدې کلی ته اورګین ته راتاو یار دغه ورګون ته سي پکتیکا پکتیکا اورګین یله دا سدا دوستانو لکه تنګای غوندې ځای که نه دا جی تنګي نه وي ته تنګای تو چې ټول سات دلاته تیراوه یار وا هر وخت لاته و کرکټ لوبې سپورټ د پوره کرکټ وهو ځکه موږ چې تلو دا دلته میدان ده هو غاړ میدان ده میدون لري هغه چې غاړ میدون دی سم هغه کړه چټي کړه نه سم یو کرکټ وایي بس نو دلته به ډېر ماشومان سره د ماشومه چې دي نشوي دي هیڅ نه دي نشي نه د لوسې به مو ده پرتو شوما چیر ده تاسو یې رکو خدا څنګه پکړس خندا دې وکړه خو زړه دې نشته د یارۍ سوي دا غونوي ته پام دې و لکه چې دردمان نه څه نه مېږي د ګار دې مخته نه دا وړ کې ما څرته شو اکیزو کې جماعت سره ته هغه چې نه شاشي شرار ده راځي دوستانو چې دلته یو په خو یو والا د مڼې ځګې دي کا سره وی خو اس پنګری سره به څه خبرې وکړو اجي صاحب یو خو روزه نه خیر د کندور ته نه وي د سره غږیږو مشروع موږ برنامه کې خلی کامرامن کومه ده خو اجي صاحب السلام علیکم جوړ په خیر زه درسه مشمون لګل یار وکړي اجي خیر تبه ده کده صحت ده خیر خدای دا لګه چې ډېر ډرامې جوړوي ولا دا کلی کې په د بازار کې دا وړکه جوړوي خو نو مبارک دی ته نو میګه ته مو اجنبي خو اج خو دې کړای دا ماشاءالله الله دې قبول مو سره دې د غزبونون ویني دا خو ډېر یو خوند او د رنگ نه ډاکه سیمو دو کاش مونږ وختي روغلی وه نه ښه دی بید دا رژاکه خو بالکل د دې روزي د مزدګري کې ساتیرا جوړوي هر وخت وي په رژا کې که نه بغیر رژې نه داسې مازدیګر کې دلته بیروبار وي نه رژې نه بعد خو داسې به بیروبار نه وي د رژا کې ټوله یا وي رژا کې که نه ځوانون دلته خلک په ډېر په چشو مصروف دي والا مخکې خو دا لرګوي کاروبار دی مطلب یې څوک تو به یې که نشته لرګوي کاروبار او بله دا چې خارج کې هم څوک شته که نه ده د دغې ځای اوسېدونکي ډېر کم دي د ګورمې اوسېدونکي خارج کې کم دي ډېر کم کوي په کومو ځایو کې دي سعودي کې دوبۍ کې او د ځنه مطلب دله خارج لرته د امریکا او د برتانیې لرته بس نو د دغه ځای اوسېدونکو تاسې چې هر چیرې یاست دا ویډیو در سره وګورئ کسې به انشاءالله ژوند ښه روانه دلته الله مهرباني د ګزاره کېږي رضا که اوسه چې قسم ډېر ته زیاده خو ته یې کلاک لوس کې نیولی لکه چې تو ته اشاره یې ځای نه دی درکوي حاجي که نه دا لکه چې ډرامې ډېرې جوړوي دغه یې کور دی د بل شی شته حاجي دغه وکړه دغه داس دا چې پر رژا کې بد هلک په لګي یې ساخ وي هر وخت ساخ وي داسې والا رښتیا ته مننه ډېرې ښې خبرې دې سره وکړې الله دې اباد لره د سره با خبرې وکړو دا دومره بیروبار کې روغلو جوړې صحت ښه ده نوم دی ادریس کوم ځای خوست ولایت سپیر ولسوالۍ او سپیره کې کوم کلی سپیره کې خو د چنار کلی چنار کلی چیرته ده
چنار کله د مخ مخبرې کله چنار کله د غوړ چنور دی دلته خو په چنوره مشهور ده درسونه دی یلی دي درسونه مې یلی دي څومره درسونه خو اوس په حال پانتون کې مې انجینری پونځای او ډېر ښه دلته یعنې د تعلیم یافته د پوهنتون فارغین یا په خپله محصلین هم شته او بالکل موږ داسې فکر کړو موږ د فاصله ډېره اوږده ده 2 ساعته څه پونې 2 ساعته مزال ده نه موږ بیخي زیات محصلین لرو تی پونځای کې انجینری پونځای کې نور برخو کې هم شته ډاکټرون هم شته دغې ساحې شته بالکل انجینرون شته او نور موږ د تعلیم او تربیه څخه په برخه کې هم هغه لرو کسان لرو کمپیوټر ساینس کې انجینري پوهنځی کې او دې پوهنځی کې بیخي زیات محصلین لرو ډېر ښه بس نو بریاوې مو غواړو نو بس د ماشومان به تعلیم کې د خیر سره زه څومره کسان چې تعلیم وکړي دومره دغه سیمه پرمختګ حالت ته سي نو ته څه نومېږې دا فضل الرحمن نوم دی فضل الرحمن او کوم ځای یاریوب زوزای دلته چې کې دلته ماماګون دي ماماګونو ته راغلی کومه د ماما دی کومه د ماما ځای دی کومه ده دلته او دلته ډېر رشته نه کې معلومېږي نه کې معلومېږي دینه کې ورک نه شي نه مشکل عمر دې څومره ده عمر مون 1.5 ښکلا 1.5 ښکلا موږ ته وړي که وړ گیا واسه دومره افسر نه یې ډېر رژې سره ښه یې الحمدلله څومره خوږ غږېږي خوله کې به دې ګوړه مړه نه وي نیولې نه رژموتې کې د ډېرې چیشو سره لګېږي څه شی خوند درکوي ولا مو خپله په هغو چې ډېره مینه ده کورخو ته ورخو سره او مو چې اوس به ته پیروني ښایې چې پیرونی سره مې لګېږي ښه خوړه لګېږي نه پیروني ډېره شعرونه ازادي وشه شعر وایه جګ جګې وایه یا جنان مې لاړو کبرجن شو جنان مې لاړو کبرجن شو جنان مې لاړو کبرجن شو د مشفر جنان مې وکړې یارمندونه اوهو چاکچاکې ته وکړه یا فرین یو بله وایه یا چې کله چې کله درېږې چې کله چې کله درېږې ماته دې پرېښول دي دلی غمونه آفرین میان شوی که نه پټ وایه میان یې نه چې رښتیا وایه ونه اورېده بل څوک نږدې ځو کې میان که لرې ځای کې خو چې څومره لرې وي ښه که نه ښې صاحب څومره خوږ وغږېدو فضل رحمان نومېدو مونږ هم مینه ورکړه خو مینه کې داسې نه وي چې تونونه ونه کې ماشومانو ودرېږه دوستانو که هر څومره بیروبار هم وي خو د دغه ځای دغه اوسېدونکي ډېر په خبره پوه دي ډېر په مینه پوه دي په خپرونه هم پوهېږي خپرونې مو لیدلې دي لیدلې مې دي داسې نه وي چې لیدلې مو نه وي د دغه ځای بیروبار کار څومره دی خو بیا هم دغه ځوانان مشران د دې سیمې ماشومان په خبره هم پوه دي په کیسه هم پوهېږي هغه خپرونه ډېره په زړه پورې روانه ده نو څرې دي دلته دغه ځوانان څرې دي ماشومان څرې دي الحمدلله والا بیخي ښه دي که نه د مشرونو د کشرونو بیخي قدر عزت مې سره دی د که نه چې روشي ښه ساتیرې سره کو په دا رژا کې ډېر داسې خلک وي چې مقصد په رژا کې څوک ګپ شپ نه سره خلاصوي که نه ډایرکټ جنګ او جدال وي یمې خلک ډېر مینه نوکه دي بیخي داسې بده خبره چاته څوک نه کو پوه شوه که نه چې څوک بده خبره سره وکړي او وظیفې هم لري که نه داسې که هغه شخصي کاروبارونه وي یا مثلا دولتي وي یا په نورو برخو کې مصروف لري والا ډېری وظیفې هم لري څوک بې وظیفې دي یا مصروفیتونه لري ټیل او دغه سپېره خو ډېره پراخه ولسوالي ده دا خو ونه ګرځېده دا خو صرف د یوه اډو د پېټ ته ځنګلونه ډېر سخت ځنګلونه لري شنې منطقې لري ډېر ښکلي غرونه لري بیا به داسې کو داسې یوه جوړ موسم کې چې هغه شین موسم وي د سپرلي موسم وي هغه د سپرلي ښکلاګانې رنګینې انشاءالله داسې ښکلاګونه لري داسې ځنګلات لري چې بیخي به عجیب حیران به ورته پوته شي پوه شو مننه سړک نه وغږېدو سړک نه وغږېدو ته په زړه کې چې څه شوي وایې ښه زموږ په زړه کې نه راشي څه نشته خو سړک ګاډ دی د دومره حال دی دلته اوبه د پته لګي که سړک د په موټرسایکل دغه اډې ته داسې ته چې ته پېښې کې که اوبه د پچوي پېښ دې شي جوړ دې شي بس مننه
دوستانو لا هم د سپیرې ولسوالۍ په غورمه کې یو دې ته د غورمې اډه هم وایي یو وړوکی غوندې بازارګوټی هم دی تاسې ګورئ چې بلها زیات کسان دلته سره راټول شوي دي او د روژې مازدیګری ډېر په خوند او رنګ سره تېروي تېره روژه کې ما خپرونه په سپیره ولسوالۍ سپین کلي کې جوړه کړې وه سپین کلي برنامه چا لیدلې وه که نه نو طبیعتي تو نه لګی چې برنامې نه پاتې کېږي او سپین کلي برنامه رښتیا په موږ یو ډېر نږدې ملګري په هالینډ کې مشر دی که نه هغه شاید ډېر ملګري هم پېژني برنامه عبید صاحب شاید یې هم وویني مشر فیروزالدین فیروز صاحب په هالینډ کې لیدلې وه نو بیا د ده یو زوی شهزاده زما ډېر نږدې ملګری دی ده ویلي و چې د اختر په ورځ ستا برنامې ته سترګو کې اوښکې ګډې شوې که څه شی و خو زموږ برنامې داسې دي چې باید د وطن مینه پکې وویني خلک پکې ووینئ تاسې هغه مشران پکې د ماشومتوب خاطرې وویني مسافر پکې د خپلې سیمې رنګینۍ وویني او خاطرې ور یادې شي نو دا به داسې نه کوو شهزاده ملګری چې دې برنامو ته به ژاړو دا برنامې د خوند او رنګ برنامې دي او دې کې به مینه ورکوو حاجي صاحب ته خو په هغه ځای کې اوس لکه ځلې روغلی والا زه خو هیله دا د وړکې نه لږ پازوب شمه مینه که بد نه دي زه په داس که ما منی د غزې یا داسې مینه ورکه یو داسې ساروکه په ور وشړه رښتیا باید لیدونکو ته وایي چې د کونه په سار یو وایي و دې سر زوری انجام خدای ولدوه د چیغې مخته مخته تلې کونډه دې کړمه و مینا یوال سړی بادشاه کې وای د ملنګۍ برخې بیا ورستې ورکوینه و وړکي په یار وطن سترګې د غورمې خوله کې تور ببري ستر شوي دینه انجینر صاحب داسې خبرې دي په مونږ لکه چې نن مې تو دغه غوسه به نه درځي نه والا نن له چارج مې لګی چې در ختم کړو نن له غوسار چې نن دلته په یوځای کې به ټکان خوړلی د ډېره بده غوسار داسې نه خدای په خو خیر دا که نه وي زه خیال کې ته دغه هلکونو ته دا یم چې غوسه کنټرول کوئ د صبر نه کور وکړو ډېره مننه ما میږ ته خپله مجاهدین ورینم دا د څه کسونو تیار چې دا څوک چې جنګ د سره ونه کو جنگ سره ونه کو نکاره ونه چوي دا وړکي کنټرول کوانې را ډرامې مې ته جوړوه جامې مې ته کوي خو چې څوک جنګ ونه کوي جنګ نه مو ډېره بده جنګ کې ګټه نشته خو تاسې چې دلته راغلي یو تاسې نه یو جهان مننه بیخي تاسې نه یوه نړۍ مننه یوه بله خبره زه کوم دا یې ډېر ځوان ستړی کوي زه چې قسم دلته دغه ځوانانو د پوره هم ځوان ستړی کوي هم مینه ویر کوي فکر نه کوم چې دا رقم کسان مو دلته وي مکمل ډېر مسؤلیت دی دا په غوړه چې دی د خال تشویق کړي خال خواښ کړي مکمل دی دا څخه ډېر خواښ هم دی ډېر ښه تو سره چې در سره دی مو سره والا داسې خاص نشته بس نیږ څه څخه ډېره مننه کوي چې دلته راغلي یئ موږ هم تشویق کړي په آینده کې بیا خیر دی سره شي نن دلته چې موږ سره مېلمانه یئ ډېر خوښ یې اچ دې کړی ده که نه والا عشق به کړایم دا خو وړکي به عجیب بیلي یا عجیب بیلي شو او بیا زه خپله د سپر ډېرور یم خو ډېر ګرځېدلی یم چې دا څومره ګرځېد تو کلی زدران لیکلی دی چې ضمیر چې کله مړ شي بیا وجدان کمزوری کېږي ذهنونه چې غلام شي نو ایمان کمزوری کېږي راپورته دوباره شه توره وبسله تکې کافرو ته عمره مسلمان کمزوری کېږي لاس ورکه کابل جنه مستمر پښتونخوا ته که دا ځل دی ناوخته کړو بچه خان کمزوری کېږي لمن د ناپاکۍ چې په ټولنه کې خورا شي بیا یاره د تاجانو شه جهان کمزوری کېږي څارنه بیا په هغه ډول نشي د حالاتو دوران چې د ځوانۍ تېر شي انسان کمزوری کېږي بخلی درته خوندی توکلي زدران یارانو په ټنډه به یې ولی چې زدران کمزوری کېږي ډېرلی دوستانو د سپیرې ولسوالۍ په غور ماډه کې یا د غور مې دوکانو سره خوا کې
زموږ د نن مازدیګر د روژې 14 مازدیګر برنامه په همدغه ځای سره پای ته رسیږي. تاسې به وایئ چې چېرته یې اوس موږ د دوکانو په سر یو، خو دغه حاجي لږه اندېښنه په دا لري چې که کسون ډېر شوي داسې نه وي چې ننوځي د دې او والله دا دوکاندار دېګې نه به یوه خپرونې نه به بله خپرونه او دا دوکاندار داسې یوه کرکه لري وایي چې یوه دوې داړې اوس هم راماتې شوې که نه وي دا دوکانونه ښه محکم جوړ دي، خو د هلکونو نه به دا هیله دوی چې لوړو دي حاجي خپرونه همدومره وه چې تاسې را سره ولیدله. وروستیو کې عبید صاحب په کمره کې ډېره زیاته همکاري وکړه، ښکلې عکاسي وکړه. دلته دغه غرونه زموږ او ستاسو ډېر د مینې نه ډک دي، دغه خلک ډېر له مینې ډک دي. دا خپرونه ډېره ښه جوړه شوه. زما تمه امید دا ده چې تاسو ته به یې خوند درکړی وي او کولی شئ کمنټونو کې دا هم را سره شریک کړئ چې بله خپرونه ستاسو لپاره چېرته جوړه کړو. او د دې تر څنګ فکر کوم اخرو کې د زړه کې کومه کیسه پوتې زړه کې به دا کیسه پوتې د نورې ډېرې اضافه خبرې ته ضرورت وه، لکه عبید صاحب نن بیخي تو څه نشي تلای د میږ مېلمانه یې چې تو څه تلای نشي، ښه دا ډېره بده خبره ده. زموږ ته مدلات ده بس صحیح شه. ښې شپې ولرئ دوستانو، الله پامان.